بسم الله الرحمن الرحیم. حامد و مصلیه. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې د چا کور والا عیالداره وي، کشنۍ وي، نو د هغه سره کوروالي څنګه ده؟ دی وایي چې دلته دا مشهوره ده چې وایي په 9مه میاشته یا په 8مه میاشته کې به کوروالي نه ورسره کوي. آیا دا حقیقت دی او که نه؟ محترمینو، که چیرې یو ښځه عیالداره وي، که 8مه میاشته وي، که 9مه میاشته وي، که 9مه میاشته وي، که آخري شپې وي، په هر وخت کې د هغه سره جماع او کوروالي جایز دی. البته که چیرې د هغې صحت ته ضرر رسیږي، د طب په لحاظ سره، د ډاکټرۍ په لحاظ سره ډاکټر منع کړی وي، نو بیا خو باید نه ورسره وسي. شریعت یې نه منع کوي. شریعت هغه وخت کې منع کوي چې که ډاکټر منع کړه چې هغه ته ضرر او تاوان رسیږي، نو شریعت بیا وایي چې ضرر ور ونه رسوي. که ضرر او نقصان نه رسیږي، نو چې دا ساری ماشوم پیدا کیږي، په دا شپه هم کوروالي ورسره کول جایز ده، څه مشکل نسته پکې. په حواله سره د فتاوا قاسمیه جلد نمبر 23 صفحه نمبر 40. دغه رنګه در مختار معرض محتار جلد نمبر 4 صفحه نمبر 380. البحر رایق جلد نمبر 3 صفحه نمبر 384. والسلام. ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب.